د ورو سوال کړی دی، ډېر جواب به ډېر تفصیلي خو ډېر اهم سوال دی. حالانکه دا سوال د دې ورور دا دي چې ما ته نږدې وخت کې راغلی خو ما د نورو نه مخکې ګوزګي دا سوال اهم دی. هغه سوال دا دی چې کله چاته دا ووایه خصوصا نن سبا چې شریعت کې 2 3 4 ښځې جایز دي او شریعت ته دې اجازت ورکړی دی، نو هغوی تا ته په جواب کې یو قصه ذکر کوي او خلاصه د هغې دا ده چې علي رضی الله عنه اراده کړې وه چې 2 ښځه وکړي. د ابوجهل لور یې کوله او هغه په هغه وخت کې مسلمانه وه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کو چې دا 2 ښځه به نه کړي. نو دوی له به اوس څه جواب ورکړي؟ ځکه ته موږ بار بار وایو چې علماو سره نه یې ناست کړه او ته ځان داسې تکړه تکړه کړي چې الله وایي 2 وکړي 3 وکړي 4 وکړي او پیغمبر هم ویلي دی دا وکړي او تا ته دقه یو روایت را مخې ته کړي چې پیغمبر ولي علي رضی الله عنه ته ووایي چې ته به د ابوجهل دا لور دا نه کړې ولي او همدغه پیغمبر 11 کړي دي. نو معنه دا شوه که تا ته څوک داسې وایي چې معنه دا شوه چې دا نه کول څه دي غوره دي، په یو باندې اکتفا پکار دی. نو چې علم د سره نه د دې خبرې جواب نشي ورکولی. اولنۍ خبره دا یاده کړي په جواب کې چې مسلمان له پکار دي چې غاړه کیږدي د الله او د الله د پیغمبر خبرې ته. او مسلمان ته مسلمان ولې وایي؟ خو دقه ورته کوي اسلام معنی دقه د الاستسلام، غاړه یې ښوده د الله دین ته. چې الله خبرو کې د الله پیغمبر خبرو کې ته به ترې مخکې نه ځې. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. ای ایمان والو د الله نه به نه مخکې کېږئ، نه به د الله د پیغمبر نه مخکې کېږئ. او د الله په هر کار کې د پیغمبر په کارونو کې او خبرو کې حکمتونه دي، خو چاته معلوم دي او چاته نه دي معلوم. تعدد د زوجاتو یعنی د یو نه زیاتې ښځې کول د یوې نه زیاتې دا شریعت کې ثابته مسله ده، واضحه د نور په شان او هېڅ اعتراض پرې څوک صحیح نشي کولی، هېڅ اعتراض. او دا نن سبا د لیبرل او علمانیان او د انګریزانو نه متاثره د بېدینه دوی چې شروع کړي زر به دا راولم دا اوس څه خبره شوه 2 کوه او 3 کوه او 4 کوه. وایي دا څه خبره شوه چې تا سره 10 جنکونه مري او د یوې سره زنا کوي او د بلې سره په چکر باندې وځي او بله تښتې د کور نه او هغه بله تښتي د یار سره او څوک څه کوي او څوک څه کوي. داسې قصه شوه. دلته بیا اعتراض نشته، دې ته ازادي وایي او دې ته د دې جنۍ حق وایي چې دا جنۍ غوره کړي هغه څوک چې له دې خوښ وي. دا دې تښتي، دا مټیزه تښتي که د یار سره ځي، که د تره د زوی سره ځي، که د ماما سره ځي او که د استاد سره ځي او که هر چا سره ځي، ستا به کوي څه کار دی؟ یو سړی دی یوه ښځه یې کړې ده او د 3 4 سره یې ناروا رابطې دي، لکه وایي ستا پکې څه کار دی؟ نو د هغه مرضي ده کوي ده. خو چې کله د الله او د الله د پیغمبر نوم والي په دوی هسې اور ولګي. خلک دا څنګه دا څنګه یو سړی 2 ښځې کوي او 3 کوي او 4 کوي؟ لکه چې الله اجازت ورکړې ته څوک چې خبرې وکړي او د الله په هر کار کې خیر او حکمت وي. نو موږ زه هغه شبهو له نه ځم او یوه ورځ به زه په دې بیان کوم، اراده مې ورته شته انشاءالله. هغه شبهې او اعتراضات چې د علمانیان او لیبرل خلک یې کوي بېدینه په دې مسله باندې چې ولې شریعت کې د یوې نه زیات ښځو اجازت دی 4 پورې. او بیا د عوامو شبهات، عوام لکه بېدینه نه دي، عوام چې دا خبره کوي دا د بېدینۍ د لاسه نه کوي خو نه یې پوه پرې. نو دوی هم کله نه کله ګډې وړې وایي. د دې ټولو خبرو به انشاءالله په یو مستقل بیان کې جوابات کوو انشاءالله. نو دې قصو ته او دې خبرو ته غوږ مه ایږدئ. ها بعضو حالاتو کې کیدی شي چې ته یو سړی منع کړي چې مه کوه. لکه اوس یو سړی دی وایي زه 2 واده کوم او تا ته پته دی چې دا سړی عدل نشي کولی، درته موږ وایو مه کوه. او د هغې نه خو به ته دا مسله نه راوباسي که چې دا د ټولو دپاره شوه، نه دا خو د دې سړي خپله مسله وه ځکه چې د عدل
عدل نشي کولی. یا یو سړی دی تا ته پته لري چې مالی طاقت یې نشتی یا بدني طاقت یې نشتی او ته ورته چې لکه ته څه له واده کوې دوی یا ولې درېیم کوې یا ولې څلورم کوې دا خو د یو سړي مسله شو. نور عام شریعت ته دې اجازت ورکړې ده او شریعت ورسره ښه واضح دا خبره کړې ده چې که عدل نشي کولی نو بیا دغه یو پوره ده. خبره د عدل او د انصاف ده. طاقت ته بدن، طاقت ته مال، د دواړه خبرې پکار دي. راځو اوس دې خبرې له چې ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم علي بن ابي طالب منع کړی. ملک صاحب مخکې تاسو ته دا ووایي، اوس مې اوس چې کیدی شي چې ته یو سړي ته څه ووایې دویم واده مه کوه. کیدی شي که نه شي کیدی، دا به د ټولو دپاره خو نه وي که نه، دا خو دې سړي دپاره ده. څه خبره پکې شتي مصلحت په بنا ته دې سړي ته دا خبره کړې ده. همدقه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم علي بن ابي طالب منع کړی دی. د علي بن ابي طالب منع کول د دویم واده نه د دې مطلب خو دا نه چې دا خبره د ټولو دپاره داسې ده، بلکې دې کې خپل یو مصلحت دی. هغه ذکر کوو انشاءالله د فایدې دپاره چې مسلمانان پې پوه شي. حدیث کې دا راځي او ښه صحیح حدیث دی ځکه چې صحیح بخاري صحیح مسلم کې او په نورو کتابونو کې هم دی. مسور ابن مخرمه وی علي بن ابي طالب رضی الله عنه د ابو جهل لور وغوښته او فاطمه دغه په نکاح کې وه. نو کله چې فاطمې دا خبره واورېده چې علي رضی الله عنه تللی دی او د چا لور غواړي د ابو جهل، لاړه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وی خلک ستا په باره کې دا خبره کوي چې ته د لوڼو دپاره غوسه کېږي هم نه. او دا هم ګوره د زنانو فطرت غواړي چې زما دا پلار او دا رونه او دوی راشي او خبره وکړي او دا دوی او دا زنانه لکه یو مینه محبت ورته وایي چې زما پلار ما سره ودرېدو او زما رونه ما سره ودرېدو. نو دا پلار پسې لاړه ورته وایي خلک وایي چې دی په لوڼو دپاره هم نه خفه کېږي او نه غوسه کېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره واورېده نو لاړ ووتو بهر ته او دې ملګرو ته یې دا ووایي وی اما بعد کله چې دا تشهد وي حمد او ثنای د الله وي هغې نه بعد یې دا ووایي وی ما ابوالعاص بن الربیع رضی الله عنه خپله لور ورکړې وه. ما وی ابوالعاص بن الربیع رضی الله عنه خپله لور ورکړې وه خو هغه سړي چې څه ویلو په هغې ولاړو ښه رښتینه سړی دی. ما سره لوزونه کړي وو هغې هم پوره کړو. ابوالعاص د چا خاوند دی؟ د زینب. او یاده کوي دا خبره چې ګوره انما فاطمه دا فاطمه چې ده نو دا ګوره زما د جسم یو ټوکړه ده. یؤذیني ما آذاها څه شی چې دې له تکلیف ورکوي ګوره ما له به راکوي. څه شی چې فاطمې له تکلیف ورکوي هغه ما له هم راکوي. دا خبره یاده کړئ د یو مسله به ته ذکر کوم. څه شی چې فاطمې له تکلیف ورکوي دا ما له تکلیف راکوي. والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد ابدا. په الله مې دې قسمي چې د الله د پیغمبر لور او د الله د دشمن لور د یو سړي په نکاح کې نشي جمع کېدی. ګوره د علي نوم یې پکې وانه غوښتو خو خبره وکړه او چې هغه څنګه واورېده خو ناشنا مؤمنانو نو بس هغه ډایرکټ خبره پرېښوده. زه نه کوم ځای هم اوس دلته سوال دا دی چې ولې منع کړی دی؟ ولې علي منع کړی دی؟ ځکه چې بعض راشي جاهلان وایي به چې د دې نه دا راووته چې دویم درېیم واده کول دا ښه خبره نه ده، نه کول غواړي. دلیل سره وګورئ پیغمبر علي ته وایي چې ته به نه کړي. نه اسباب څه ایک یو څو درته ذکر کوم. علماو خو کوشش کړی دی او ډېر اسباب یې راویستي خو مشهور یو دا دی، یو سبب مشهور چې په دې دویم واده کې د علي په دې دویم واده کې تکلیف رسېدو چاته؟ فاطمې ته. او فاطمې ته چې تکلیف ورسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رسي.
لږ ساعت مخکې د روایت تاسو واورېدو که چې یؤذیني ما آذاها څه شی چې دې له تکلیف ورکوي هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما لم تکلیف راکوي. نو که چېرته علي رضی الله عنه دا دویم واده کړی وی تکلیف به میلاو شوی دې سره فاطمه رضی الله عنها ته او د هغې د لاسه به تکلیف میلاو شوی چا ته؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. یو روایت کې راځي یریبني ما ارابها ویؤذیني ما آذاها. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خو تکلیف نشي ورکولی که نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم له تکلیف ورکول نه دي روا. څنګه یو امتي رالېږي او پیغمبر له تکلیف ورکوي. خو نو دلته پیغمبر ته تکلیف څنګه میلاویږي؟ ځکه چې فاطمې ته میلاویږي او هلته پیغمبر وایي دا زما د بدن ټوکړه ده، څوک چې دې له تکلیف ورکوي ما له راکوي. نو د دې د لاسه علي رضی الله عنه منع کړو. یو وجه دا ده، خو دا خبره ګوره صرف فاطمې پورې خاص ده چې هغې څوک تکلیف ورکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تکلیف میلاوي. دویمه وجه علماو دا ذکر کړې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یریدو چې د فاطمې ته په دین کې څه فتنه جوړه نه شي، څه داسې کار ونه کړي چې هغه د دین خلاف. او ځکه یو روایت کې راځي په صحیح بخاري کې دا روایت وانا اتخوف ان تفتن فی دینها. زه ګوره په فاطمې یریږم داسې نه چې په دین کې ورته فتنه جوړه شي. یعنې فتنې مطلب څه دی؟ اوس زنانه د دې کې یو غیرت پروت وي فطري، او د بند سره څه کوي؟ د بند سره د دوی هغه خبرې اترې او تا دا ووایي ما دا ووایي، دا خو د زنانو په منځ کې راځي که نه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یېرېږي چې داسې نه چې د دې غیرت ته لاسه فاطمه هغه څه وکړي چې هغه د دې د شان سره مناسب نه دي، ځکه چې د پیغمبر لور ده. او خصوصا الله اکبر خصوصا د دې د لاسه دې کې به د غیرت ته خبره ډېره زیاتې وجه یې دا ده چې مورې نشته. او صرف مور نه، دغه وایي امام ابن حجر رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده، وایي دا واقعه دا خبره د فتح مکې نه بعد را پېښه شوې او د هغه وخته پورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باقي ټولې لوڼه وفات شوي، نو صرف څوک پاتې ده؟ فاطمه پاتې ده. نو نه مور شتي چې ځان ته رانږدې کړي او نه خویندې شتي، او وروڼه په وړوکوالي کې ټول مړه دي. نو داسې زنانه بیا خبره ورته ډېره ودرېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یېرېدو چې دین کې ورته فتنه جوړه نه شي او داسې نه داسې څه کار وکړي، نو غوسه شي، څه خبره وکړي علي ته یا د ابو جهل دې لور ته څه خبره وکړي چې هغه د دې د شان سره مناسب نه وي. نو دا یې دویمه وجه شو. درېیمه وجه دا ده په دې حدیث کې ذکر ده چې د الله د دشمن لور او د پیغمبر لور دا د یو سړي په نکاح کې نشي جمع کېدی. امام ابن القیم رحمه الله ډېره ښایسته خبره کړې ده، وی ګوره د خاوند او ښځه چې د یو مرتبه کې شي، یو بل سره وخت تیر کړي، یو بل سره پاتې شي، نو یو بل ته نږدې شي، یو شان شي. او خصوصا چې کله دا ښځه په تقوا کې او په دیندارۍ کې د دې سړي په شاني او په نورو صفاتو کې، په نسب کې، په ښایست کې باید یو شاني، نو کېدی نشي چې د الله د دشمن لور اگر که هغه مسلمانه ده چې هغه د یو شان شي د چا سره؟ د پیغمبر د لور سره. مناسب دي؟ ده نه دي مناسب. امام ابن القیم وایي نه شرعا مناسب دي نه عقلا، یا عقل هم نه مني، لکه د پیغمبر لور ده او بل طرف ته د ابو جهل لور ده، هغه سړی چې دین سره دشمني کړه او د دواړې زنانې د یو شان شي، کېدی شي؟ دا یو د سیدة نساء العالمین، د دنیا د زنانو سردار او مشره ده، د جنت د زنانو مشره، د پیغمبر لور ده، د زړه ټوکړی ده، څنګه دواړه یو شان شي؟ بلکې بعض علماء خو ګورې د دې حدیث تلاسه دا خبره کړې ده، وایي دا د پیغمبر د ټولو خاصیت دی چې هغه د چا سره په نکاح کي نو په هغې باندې بل څوک نشي راوستی. ولې؟ لکه
اوس دا خاوند دی یو طرف ته روان دی د هغې سره شپه تېروي او هغه طرف ته د پیغمبر لور ته نو دا نه دي مناسب چې د پیغمبر لور ورسره هم په نکاح کې ده او بله یې هم راوسته نو دا خو یو شان کېږي ځکه چې دی خو به عدل او انصاف کوي او دلته دوی یو شان کېږي او د پیغمبر لور ته څوک رسېدی شي سم خیال دی خبره باره عقل هم دا خبره کوي نو دا درې وجې شوې څلورمه وجه بعضو علماو دا ذکر کړې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار دې دپاره وکړو چې د فاطمې حق یې راښکاره کړو او د هغې مقام او شان یې راښکاره کړو چې دا کار صحیح دی جایز دی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم علي د دې دپاره منع کړو تعظیما لفاطمه د فاطمې عظمت یې راښکاره کړو چې دا ګوره معمولي جنۍ نه ده زه په دې ډېر مین یم دا زما د زړه ټوکړه ده دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي ویلي چې دا کار سره حرام دی خو صرف دې ځای کې علي ته ووایي چې ته دا دویم واده مه کوه یو ځای کې هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره نه ده کړې بلکې دغه خلک کوم چې دې نه دا دلیل نیسي چې ډېر ودونه نه دي په کار د هغوی دپاره ښایسته جواب همدقه بعضو روایتونه کې ورسره دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره وکړه نو دا یې ووایي او یاده کوي اني لست احرم حلالا ولا احل حراما زه ګورې حرام حلالولی نشم ګورې حرام نشم حلالولی او حلال ګورې نشم حرامولی یعنی پیغمبر تنبیه ورکړه چې زما د خبرې مطلب دا نه دی چې دا دویم واده حرام دی نه دویم واده جایز دی خو علي دپاره مناسب دلته نه دي صرف د علي رضی الله عنه خبره ده نو د دې نه اوس سره پاسه 1400 کاله بعد یو سړی ځان له دلیل نیسي پیغمبر علي ته ویلي چې ته مه کوه دویم واده دا څه خبره شو د کوم ځای خبر راوړي په کوم ځای لګوي نو دا د دغه خبرې جواب شو پوه شوي پې تاسو که نه والله اعلم